يا من عصيت الله يوما غافلا، أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة، لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. أنس رضي الله تعالى عنه وايي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: تاسو کې یو څوک تر هغه وخته د بشپړ ایمان لرونکی نشي جوړېدلی تر څو چې زه ورته له پلار، زوی او ټولو خلکو څخه ګران نشم. د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك، لأطعت خالقك الذي رباك. اعلم بأن الله يعلم كل ما